هپی نیو ایئر ویل دا جایز دی کنه دی جایز په انګلیسي کې یو چاته هاف ا نایس ډے شورس سغاړو پښتو کې مرتوای په انګلیسي کې مرتوای چې فیملی ډے راسي مرتوای هپی فیملی ډے واو چې یا الله دا میاش د امن د سلامتی د ګناو ساتل او ځان او د غسي د ناجوړیانو ساتل یا میک شور چې دا کار زبردست تاسو ګرځا وای کنه وای نو اوس هم په اسلام کې دا ویل کېږي چې ګوره اوس لا وخت درڅخه دی د امام عبدالهادي د شو بیاناتو لپاره د امام عبدالهادي آفیشل چینل درسره سبسکرایب کړئ. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نوی کال ماشاءالله ماشاءالله خدای تعالی جی خوشحالیان راولي په نوی کال کې. په دې باره کې غوښتل ما یو څه خبرې ستاسو سره وکم د نوی کال په باره کې چې موږ پر دا واتس اپ باندې وګورو یو وای حرام دی بل وای مبارک چې صبر وای میوزیک لګي بل اشلی کوي رقم حال دی. نو اوس موږ اسلام چې شوي او اسلام سبحان الله ز سهار سي د مفتیانو سره اخته یم اوس موږ د کاناډا تقریبا 9:30 بجې چې موږ سهار په باز وطنو کې د مال شپه د نوی کال چیر سوي دي شروع سوي دي خو بهر حال نو په دې ځای کې ما د علما سره پوښتنه وکړه او په قران مجید کې راغلي دي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که په یو شته نه خبر قران وایي وای که په یو شته نه خبر د خلکو سره پوښتنه وکړه چې ایکسپرت چې په دا لار کې درته ډیر په خبر دي. نو ما زبر د مفتیان کرام سره پوښتنه وکړه غوړه اوس دوه درې شان په دا ویډیو کې زده شوم. اول موږ په نوی کال باندې چې شو کو نن د نوی کال شپه ده. دوهم مسله دا ده چې هپی نیو ایئر یو چاته ویل د جې مسله چشته بیا نو موږ وای دا د عیسایانو دی هغه د مسلمانانو دی دغه مسله چشته. نو دا ګرته خبره به زه ان شاء الله په دغه ویډیو کې وکم. اوله خبره دا ده چې الله سبحانه و تعالی په سوره یاسین کې وایي چې دغه المر او سپوږمۍ دواړه زماج د خدای الله جي اوس موږ کلندر چې دی اسلامي هغه د سپوږمۍ په حساب دی والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الله سبحانه وتعالى وايي علماء وايي په دغه آیت کې الله سبحانه وتعالى ټول سولر سیستم سپوږمۍ لمر ګالاکسیز دا ټول بیان کړی دي. نو په دغه آیت کې الله سبحانه وتعالى وايي میاشتانه حساب چې دی چې موږ د میاشتانه حساب کوو سپوږمۍ په حساب چې موږ د کلندر کوو چې کوشنۍ پیدا سي سمال بالغ سو او دغه سي د زکات وخت سمال رالي روزه سمال رااله اختر سمال رالي دا ګرته موږ سمال کوو د سپوږمۍ په حساب کوو او کوپار چې دی هغه دغه په حساب کوي د لمر په حساب هغه ته سولر سیستم وایي لمر والا ته او دا بل چې بیا دی هغه لونر سیستم دی هغه ته غوای. نو دواړه الحمدلله د خدای تعالی جي دا خو یو خبره. دوامه خبره دا ده ګوره یو چاته هپی نیو ایئر ویل دا جایز دی کنه دی جایز؟ نو بالکل جایز دی. باز علما ستا چې هغه منع لیکلي دي نو دغه منع سبب دا دی چې دغه کلندر چې تر واخه دغه هیستوري جنوري فروری مارچ دا ما یو وخت په بیان کې ویلو دا د گریک د دې د خدایانو نومان چې پر هغه د نومان شي مګر اوس خو دې په هغه نه چې دا نه کوي. نو یو چاته ته ویل چې هپی نیو ایئر معنا یو دعا ورته کوي چې خدای تعالی دې دا نوې کال در باندې اسانه کې خدای تعالی د غمو سوا ساته خدای تعالی د تکلیفو سوا ساته. نو ته دا ورته وای دا ستانیت دی نه ته دا ضروری بوله نه ته دا عبادت بوله. دا کله مش په انګلیسي کې یو چاته هاف ا نایس ډے
شورس سغواړو په پښتو کې مرته وایي په انګلیسي کې مرته وایي چې فیملی ډے راسي مرته وایي هپی فیملی ډے دا مرته وایي نو اوس هپی نیو ایئر ورته ویل یو چاته او ستا نیت صرف دا دی چې خدای تعالی چې دا نوی کال در باندې اسانه کې صرف دا نیت دی نو په دې کې څه ګناه نشته و په دغه شپه هپی نیو ایئر سلیبریټ کول هغه خو سلیبریشن که دغه یری که بل یری که بل یو موقعی فیسټیول هغه حرام دی ولی دا شان مشکل نه دی راغلی نه فایر ورکس راغلی دی نه دغه یو سلیبریشن وکه یو څوک را ولاړ سي سبا رخصت چې ده ولاړ سي د خپل فامیل سره یو ځای رستورانت ته ولاړ سي نایګرا فال ته ولاړ سي ولی سبا رخصت چې ده په بل ورځ نو هغه جلا شي دي مګر بعض خلک په دغه شپه باندې ډېر ګناوي کوي میوزیک دی کی شلی دی کی شراب دی چې انفورچونټلی مسلمانانو په دا کیسه اکوپار خبر خموش کولانه او خو لړلې د سر ودر پای لړلې مسلمانان باز خلک چې بیچارهګان په دغه شپه باندې او زه یو خبر عجیب درته وکم ګوره دا نیو ایئر اوس نو دوامه خبره تر اعظم دا هپی نیو ایئر شاته ول نو پرابلم جایز دی اوس نو دوهمه خبره زه درته راځم هغه دا دی چې دا نیو ایئر ته څنګه شروع کې ګوره دا نیو ایئر ته داسې شروع که کله زموږ د اختر لمونځ زموږ اختر څونه سبحان الله که کوچنی دی که غټ دی که ښځه ده که نارینه دی که سپین ږیری دی که ځوان دی کرته ایکسایټډ یو معنا وایي نن اختر دی نن اختر دی مګر زموږ اختر څنګه شروع کېږي څنګه شروع کېږي اول د وار المنځ کېږي چې دا عیدګاه ته هم راځي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا مو کوچنی اختر دی او اوس چې بیا نوی اختر لوی اختر چې بیا راسي هغه بیا موږ وایو دا د اجانو اختر دی دا اگر ته اجان چې پکې راځي نو دا مې درجې پورې درته ویله چې زموږ نوی کال باید چې داسې شروع سي چې هغه دعا راغلې ده نه چې وایي میاشت ووینه دغه دعا ووینه چې یا الله دغه میاشت د امن د سلامتي د ګناو څخه ساتل او ځان او دغسې د ناجوړیانو څخه ساتل یا الله دغه میاشت راباندې شروع کړي نو خدای تعالی چې موږ ته توفیق راکړي هر یو ته یو شیخ ویله ما دغه په بیان کې واورېدل اوس یو ښه غټ شیخ دی هغه ویله ول زما چې ناجوړه نه وم دغه زما عادت و چې ټوله شپه به په نیو ایئر باندې د شپې عبادت کوي او چې دا شپه به خلاصېدله د پیشنامې به مې وکړي د سبا به مې روژه نیوله نو خدای تعالی چې موږ ته دغه توفیق راکړي ګوره په نیو ایئر کې خلک څونه نیتونه کوي وایي دا نوی کال دی زه انشاءالله زما دا نیت دی دغه کارونه کوم دا کارونه کوم بزنس مې دورو دغسې زه انشاءالله سوره یاسین په یاد زده کوم زموږ نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې دغه دوه سورتونه زما د هر امتي په زړه کې نو وایي نو داسې هم نیتونه وکړو ډېر خلک ګوره دغه نیتونه کوي چې راسي نوی کال دی یارانو بلا برو انشاءالله میک شور چې دا کال زبردست داسې ګرته وایي که نه وایي نو اوس هم په اسلام کې بیا دا ویل کېږي چې ګوره اوس لا وخت درڅخه دی اوس لا وخت درڅخه دی دا ورځ درته پاته ده دا کال در باندې چیر سو نوی کال رالی اوس خو نو یو څه لمونځونه بالا که پخوا چې 3 وخته لمونځ کوئ 15 وخته لمونځونه کوه پخوا چې غیبت ډېر کوئ اوس دا نیت خو وکړه چې لږې کم یا ګر سره پرېږدم دغه نیتونه نوی کال دی نیو ایئر ریزولیشن چې موږ ورته وایو نو دغه یو څه گزارش دی او آخري خبره دا ده چې ګورم یو چا ډېرې ګناوې کړي بالا منه ډېر کرایم یې کړی په دنیا کې د پولیس په ریکارډ کې هر شی مګر د خدای تعالی په بارګاه کې چار څونه ګناوې انسان دنځي وسي او دی وایي چې خدای ما وبخښه خدای تعالی ټوله ګناوې ور وبخښه ټوله ګناوې ور وبخښه التائب من الذنب کمن لا ذنب له نو دا یو گزارش دی ځان ته هم تاسو ټولو ته چې راسي د الله په بارګاه کې توبه وکړو نو دغه شپه د عبادت شپه ده چې سړی خدای څخه وغواړي چې یا الله دغه شپه را باندې اسانه کې دا نوی کال را باندې شروع کېږي نو الله تعالی چې موږ ټول ته توفیق راکړي چې ښه عملونه وکړو زموږ د مسجد سبحان لپاره هم دعا وکړي خدای تعالی چې اسانه کړي خدای تعالی چې دا کارونه ټول اسان ابراهیم علیه السلام په اور کې وساتي موسی علیه السلام په سمندر کې وساتي یونس علیه السلام
د مای په نس کې وساتي. نو د الله نظام به جلا او تا به دعا کو چې خدای تعالی زموږ ټول کارونه او خصوصا د سبحان مسجد چې خدای تعالی د ټول کارونه ورسم کې، خدای تعالی چې موږ ته غړ ځای را نصیب کړي چې اول د ځانو بیا زموږ د اولادو. ماشاءالله د اوس په ابوبکر مسجد کې څونه پروګرامونه وسول، سټي ورکی والیبال، ماشاءالله باسکټبال په جیم کې ډوډۍ د کرته شان نه صرف د درو ساتو د پاره پورا یو نیمه ورځ الله ته دی د ځوانان سره ځای کړو. نو دا زموږ په کار دی ان شاء الله او کیږي. خدای تعالی ډیر مهربان دی. راسي ما او تاره مختص خدای تعالی به سره اسانه کې. جزاکم الله خیرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.